السلام علیکم ګرانو دوستانو مینوالو ملګرو دا د یو ځل بیا حاضر شوم د یو نوي په زړه پورې ښکلي ویډیو سره د یو څو ورځو وخت لپاره زموږ یو څه ستونزه وه نو موږ نشول کولی چې انګلیسي خپرونې اپلوډ کړو نو یو ځل بیا موږ انګلیسي خپرونې ته انشاءالله مخه کړله او د تاسو هیله کوم چې تاسو زما په چینل کې ګډون وکړئ تر څو تاسو انګلیسي په اسانۍ سره زده کړئ نو په دغه پروګرام کې موږ انګلیسي کنورسیشن چې دا زیات مهم دی په دې کې ډېر ښایسته ښکلې جملې استعمالیږي تاسو هڅه وکړئ چې زما چینل کې ګډون وکړئ او انګلیسي په ډېر اسانۍ سره زده کړئ نو راځو سټارټ اخلو لومړی راځو دته Listen and practice وای تاسو غوږ شئ او تمرین اجرا کړئ Listen to your teachers وای تاسو خپل استاد ته غوږ شئ while reading the conversation کله چې هغه د محاوره لولي then practice it with your partner بیا د خپل ملګري سره همدغه محاوره تاسو تمرین کړئ نو راځو دلته دوه کسان دي چې یو لطیف دی او بل صمیم دی دا اوس په خپل موضوع کې سره خبرې کوي دا ملګري دي او تاسو هم کولی شئ چې په دا ډول خبرې اترې هم اجرا کړئ نو لطیف ورته وایي look at that boy over there هغه خلک ته وګوره صمیم ته وایي صمیم who is he صمیم وایي چې هغه څوک دی لطیف ورته وایي he is my brother هغه زما ورور دی he is my brother هغه زما ورور دی brother معنا ورور he is 13 years old he is 13 years old هغه 14 کلن دی هغه 14 کلن دی صمیم بیا ورته وایي what is his name د هغه نوم څه دی یعنې what is his name د هغه نوم څه دی لطیف ورته وایي his name is احسان د هغه نوم احسان دی his name is احسان د هغه نوم احسان دی صمیم بیا ورته وایي بیا صمیم پوښتنه کوي who are those boys with him د هغه سره خلکان څوک دي د هغه سره هغه خلکان څوک دي who are those boys with him د هغه سره هغه خلکان څوک دي دا صمیم پوښتنه کوي لطیف ځواب ورکوي they are my cousin دوی زما د تره زامن دي د کاکا زامن مې دي میرویس and عبدالله they are my cousin دوی زما د تره زامن دي میرویس عبدالله and نور احمد چې دغه درې کسان دي نو بیا صمیم ورته وایي what do they do دوی څه کار کوي what do they do که تاسو غواړئ چې د چا څخه پوښتنه وکړئ د یو چا په اړه ورته وایئ چې هغه څه کار کوي نو تاسو کولی شئ تاسو ووایئ چې what do they do دوی څه شی کوي او لطیف ورته وایي they are student دوی زده کوونکي دي they are student دوی زده کوونکي دي او صمیم بیا ورته وایي what does your uncle do ستا تره څه شی کوي ستا تره څه کوي ستا کاکا څه کوي what does your uncle do ستا تره یا کاکا څه کوي کاکا ماما تره ټول ته استعمالیږي صحیح ده لطیف ورته وایي he is a pilot هغه یو پایلوټ دی he is a pilot هغه یو پایلوټ دی and what does your uncle do ستا تره څه کوي لطیف ورته وایي he is a pilot هغه یو پایلټ دی صمیم بیا ورته وایي that is great دا ښه خبره ده that is great دا هم ډېره ښکلې او په زړه پورې جمله ده تاسو هم کولی شئ د چا سره موافقت وښیئ او دا ډول جمله ورته استعمال کړئ چې that is great دا ډېره ښه خبره ده یعنی ښه خبره ده چې پایلټ دی ویلاندې راځو وای دلته یو پوښتنه ده why having a big family and relative is blessing ولې د یوې غټې کورنۍ لرل او د خپلوانو لرنه یا د خپلوانو لرل یو مهرباني ده یو لطف دی ولې نو تاسو هڅه وکړئ چې تاسې دغه محاوره بار تمرین کوئ تر څو تاسو وکولی شئ دغه سوال ته ځواب ورکړئ نو دا انګلیسي وه چې موږ تاسو د نن ورځې لپاره سره وړاندې کړله تاسو هم کولی شئ چې په ورته ډول ډېرې ښایسته ښکلې جملې جوړې کړئ تر څو انګلیسي په ډېر اسانۍ سره زده کړئ دا ورځنۍ خبرې اترې دي دا ډېرې زیات مهمې دي تاسو کولی شئ چې په ډېر لنډ وخت کې انګلیسي خبرې اترې په روانه یا فصیح ډول باندې انفلوئنس باندې تاسو زده کړئ نو دا هم تاسو باید په یاد په ذهن کې یاد ولرئ چې تاسو زما په چینل کې ګډون وکړئ او تاسو زما چینل نوټیفای کړئ او د بیل باندې تاسو کلیک وکړئ تر څو چې کله چې موږ کومه ویډیو اپلوډ کوو تر تاسو در رسیږي نو راځو یو ځل بیا چې دغه کنورسیشن یو ځل بیا لولو تر څو تاسو وکولی شئ
دا دغه خبرې اترې او دا انګلیسي لغات ستاسو په ذهن کې کښېني او تاسو وکولی شئ په اسانۍ سره یې زده کړئ. Listen to your teacher. وایي تاسې خپل استاد ته غوږ شئ while reading the conversation. کله چې ستاسې استاد دغه محاوره لولي then practice it with your partner. بیا د خپل ملګري سره تمرین کړئ. لطیف ورته وایي look at that boy over there. د هلک ته وګوره هغه هلک ته وګوره هغه هلک ته وګوره. صمیم ورته وایي who is he؟ هغه څوک دی؟ لطیف ورته وایي he is my brother. هغه زما ورور دی. He is 13 years old. هغه 14 کلن دی. صمیم ورته وایي what is his name؟ د هغه نوم څه دی؟ his name is احسان. د هغه نوم احسان دی. صمیم بیا ورته وایي who are those boys with him؟ د هغه سره هغه هلکان څوک دي د ده په څنګ کې؟ لطیف ورته وایي they are my cousin. دوی زما د تره زامن دي. and میرویس and عبدالله. میرویس او عبدالله. صمیم ورته وایي what do they do؟ دوی څه شی کوي؟ څه کار کوي؟ څه دنده لري؟ څه وظیفه لري؟ لطیف ورته وایي they are student. they are student معنی دوی زده کوونکي دي. what does your uncle do؟ دی بیا پوښتنه کوي what does your uncle do؟ چې ستا تره څه شی کوي؟ ستا تره څه دنده کوي؟ هغه څه کار کوي؟ لطیف ورته وایي he is a pilot. هغه یو پایلوټ دی. او صمیم بیا ورته وایي that is great. ښه خبره ده، ډېره ښه خبره ده. نو تاسې هم ګرانو زده کوونکو ملګرو او مینوالو دوستانو ته ځان سره بار بار تکرار کړئ تر څو وکولی شئ په اسانۍ سره انګلیسي همدلته زما په چینل کې زده کړئ او زما چینل کې تاسې ګډون وکړئ. صحیح ده؟ look at that boy over there. who is he? He is my brother. He is 13 years old. and what his name? His name is Ihsan. who are those boys with him? They are my cousins Mirwais, Abdullah and Nur Ahmad. what do they do? They are students. what does your uncle do? He is a pilot. that's great. نو چې هر چېرته یاستئ وسلام د الله په امان. ښاد و آباد اوسئ.